د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په خبره چې سږنۍ مشاعره د تیرو کلونو په پرتله ډېره رنګینه ده چې د هلمند په شمول د مختلفو ولایتونو څخه د هیواد نوموتو شاعرانو او ترانه ویونکو پکښې برخه اخیستې ده. د دوی په خبره د مشاعرو د جوړولو موخه یې د ادبپالو شاعرانو او ترانه ویونکو هڅول دي ترڅو لا هم ادبي برخه کې زیات کار وکړي. هلمند سیند کلنۍ دودیزې مشاعرې دپاره د تقریبا یوه میاشت راهیسې چمتووالی روان و چې همدا مهال ټول د چمتووالي چارې بشپړې سوي دي او عملا هلمند سیند مشاعره جریان لري چې ورته د مرکز کابل څخه د ګڼو ولایتونو درانه میلمانه راغلي دي او همداراز د هلمند ځایي مسؤلین فعلا مشاعره کې ګډون لري او مشاعره په ډیر نظم او ډسپلین سره په منظم ډول پر مخ روانه ده. تقریبا فعلا مشاعره کې زرګونه کسان شتون لري او د تیر کال په پرتله د نظم او ډسپلین په برخه کې زیات توپیر شته او امنیتي او کشفي ارګانونو کلک چمتوالی نیولی دی او فعلا په یو خوندوره فضا کې مشاعره روانه ده. د هلمند اوسیدونکي او شاعران بیا د دې ډول پروګرامونو په لاره اچول د ادبي برخې د پیاوړتیا لپاره اغیزناک بولي او په خبره یې چې شاعرانو، لیکوالانو او ترانه ویونکو لپاره باید نور کار هم وسي. موږ ډېر خوشحاله دي، ټول مجاهدین عوام خلک راغلي دي مشاعرې ته، ډېر خوشحاله دي، ډېر خوشحاله دي. هر وخت غواړي چې دوی دپاره داسې مشاعرې جوړې شي او دوی راسي دلته خبرې واوري او شعرونه ووایي. دغسې غونډې د ولسونو ترمنځ هغه فرهنګي د خپلمنځي محبت زیاتوي، یو بل سره فکرونه او نظریات شریکېږي، مینه زیاتوي، نږدېوالی راځي او هغه نفرتونه له منځه وړي چې کوم دلته انقلابونه راوړي دي. دا مثبت ګام دی ډېر. د هلمند سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د اسلامي امارت د لوړپوړو مسؤلینو په شتون کې د زرګونو هلمندي نندارچیانو له تود هرکلي سره داسې مهال ترسره سول چې د نورو کلونو په پرتله یې فضا رنګینه وه. عبداللطیف عادل، سکون رادیو.